هغه شایونه چې د یغې په استعمالول باندې یا د یغې په خوراک باندې د سړی رضا نه موتیږي. هغه کوم مقامات دي، هغه کوم وختونه دي، دغه تفصیلي مسایل درته بیانوم. په ویره سره که یو کس خوراک وکړو یا څوک وکړو نو د داسې کس رضا نه موتیږي. او داسې په ویره سره که هغه یو ورځ خوراک وکړو، که 15 ورځې وکړو، که 10 ورځې وکړو یا څوک وکړو، په داسې صورت کې د یو کس روزه رضا نه موتیږي. نو ویره نسیان دا یو داسې عمل دی چې په دا باندې رضا کله هم نه موتیږي. دومره مسله په دا کې دا ده چې که یو کس داسې وي چې هغه په ویره سره خوراک کو، څوک کو، او بل کس د بهر نه وویني چې دا خو رضا دوری سړی دی، دا خو د رضا په حالت کې خوراک کو، څوک کو، نو بیا ځینې خلک دا وایي چې دا ته رضا مه ور په زړه کوه ځکه چې دا خو د الله تعالی ولما دی. په دا کې لږ تفصیل دی. تفصیل دا دی چې کوم رضا دوری سړی دی د یغ جسامت ته وکسې، یغ ته وکسې چې هغه کس کمزوری دی او که طاقتور دی. که چیرې په پیدلې چې دا سړی چې کوم په ویره سره خوراک کو یا څوک کو د دومره کمزوری دی، دومره بیمور دی چې هغه د ویګا پر رضا نشي تم کولی، رضا نشي برداشت کولی. په داسې صورت کې بیا تو ته پوره پچار دو چې ته خاموشي اختیار کا، یخ کس ته رضا مه ور په زړه کوه. که چیرې سړی طاقتور وي، مضبوط وي، په پیدلې چې دا سړی ویګا پر رضا تم کولی شي، رضا نیولی شي، هیڅ په صحت باندې اثر نه رسي، په رضا باندې هیڅ اثر نه رسي، په داسې صورت کې ته د پوره لازمه ده چې یخ ته رضا ور په زړه کا چې د تو رضا دو خوراک مه که، څوک مه که. نو عام خلک چې وایي چې دا د الله تعالی ولما دی مه ور په زړه کوه، نه، دا دوه قسمه تفصیل دی. که چیرې کمزوری وي مه ور په زړه کوه، که چیرې طاقتور وي، مضبوط وي، بیا رضا ور په زړه کوه.